بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو ویډیو د مهنګای باره کې ده. نن سبا په پاکستان کې عام ولس چې دی هغه د مهنګای نه د انفلیشن نه سر ټکوي. نو ویډیو کې به دا وایو چې انفلیشن او مهنګای وایي څه ته. دا انفلیشن او مهنګای دومره بد شی دی چې څنګه سوری مونږ ګڼو. پاکستان کې انفلیشن آیا د نوري دنیا د انفلیشن نه کم دی که سیوا دی؟ او پاکستان کې د ټولو نه هایست انفلیشن ریټ څومره دی؟ کله د ټولو نه زیاته مهنګای راغلی وه د چا دورو؟ نو لومړی خبره خو دا کوو چې انفلیشن مهنګایي چې کله سیزونو قیمتونه خیجي نه هغې ته مهنګایي او انفلیشن ویلی شي. دا ولې خیجي؟ ګورئ ساده خبره ده چې د ډیمانډ او د سپلای په منځ کې کم ګیپ دی د هغې د وجې نه قیمتونه سیوا کیږي. نو ډیمانډ او د سپلای منځ کې ګیپ کله پیدا شي؟ لومړی خبره دا ده چې دا به هغه وخت پیدا کیږي چې ډیمانډ سیوایي. نو چې ډیمانډ کله سیوایي او سپلای ورته کم وي نو بیا به انفلیشن راځي. نو دا یو انفلیشن ډیر زیات بد نه دی، ځکه چې د ډیمانډ به ځکه ډیري چې د خلکو پرچیزنګ پاور به سیوایي، قوتي خرید به سیوایي. چې د خلکو قوتي خرید سیوا دی نه ځکه سیوا دی چې د مالدار دي، پیسې ورسره ډیرې دي. نو که چېرې داسې نو بیا خو انفلیشن دغه انفلیشن ډیر خطرناک نه دی. خو که چېرې انفلیشن دی بل طرف والی چې انفلیشن د دې د وجې نه دی چې ډیمانډ خو چې تیر کال کمونو هماغه عمره دی، خو ورسره د سپلای نشته، نه د سپلای د وجې نه انفلیشن دی. دا انفلیشن بیا خطرناک دی. یو خبره. دویمه خبره دا ده چې انفلیشن بالکل هم نه راځي که نه د څو کالو نه یو ملک اډو انفلیشن نه وي. د دې خو به دا مطلب وي چې د دې ملک معیشت روان نه دی، د ترقۍ پایه په ځای باندې ولاړه ده. نو دا خو به یو ښه ساین نه دی که نه. نو دې سچویشن کې هم انفلیشن دومره بد شی نه دی. نو انفلیشن کله بد شي؟ انفلیشن پاکستان کې د پاکستانیانو لپاره هغه وخت کې بد شي چې کله دا ډبل ډیجټ ته داخل شي. پاکستانیان 5% 6% پورې انفلیشن برداشت کولی شي، تر 8 پورې به هم برداشت کړي. خو چې کله دا د 10 ته لاړ شي او ډبل ډیجټ ته لاړ شي بیا د پاکستانیانو د توان نه د برداشت نه بار وځي. نو اوس موجوده دور کې د عمران خان دور چې دی 3 کاله په دې کې انفلیشن ډبل ډیجټ ته ځي، کته چې کله راکوز شي بیا ډبل ډیجټ ته لاړ شي. نو ځکه پاکستانیان په دې وخت کې ډېر زیات تنګ دي د مهنګایۍ د وجې نه. اوس د عمران خان دور کې مهنګایي سوره راغلې ده. 3 د فود آیټمز چې کوم دي چې زیات استعمال دی نه د هغې نه به اندازه واخلو. نه هغې کې دا دي چې د بي بي سي د رپورټ مطابق پاکستان کې 2018 کې چې کله عمران خان ته حکومت ملاوېده نو د 50 کیلو د چینی بورای چې وه نه هغه په 2600 وه، اوس په 5000 ده. نو مطلب دا دی چې بډابل شوې ده. د اوړو د 20 کیلو تروړه چې ده نه دا په 750 باندې وه، اوس په 1150 او په 1200 باندې ده. نو دې اندازه ولګوي. او په 3 نمبر باندې غوړي دي. نه د غوړو د 50 کیلو پیک چې کوم دی وایي هغه ټایم کې په 200 او 800 باندې هغه هم هغه اوس 1700 ته رسېدلی دی. نو هغه هم په ډبل شوی دی. نو د دې نه موږ اندازه لګولی شو. نو بیا اکنامک ایکسپرټس چې کوم دی نه په دې باندې بحث کړی دی. هغوی دا وایي چې پاکستان کې تیر 3 کالو کې دا مهنګایي دومره زیاته راغلې ده چې دا تقریبا 35-40% ده. خو اوس ورسره یو بله مسله ده، هغه دا ده چې ډالر په برخه تللی دی، روپۍ کته راغورځېدلې ده. نه هغې سره د مهنګایي دوداري تلوار ته جوړه شوې ده او دا د 35-40% په ځای باندې 70% ته رسېدلې ده. نو د 70% ته چې کله دا رسېدلې ده نو خامخا اوس دا په 3 کاله کې د پاکستان غریب ولس ته باره دا ډېره غټه مسله ده. اوس په دې جایزه واخلو چې پاکستان کې چې 3 کاله کې مهنګایي دومره سیوا شوه نه آمدن څومره سیوا شوی دی. نو همدغه ریپورټ کې دی دا وایي چې 15-20% آمدن سیوا شوی دی. خو ګورې ډالر ټرم کې د پاکستانیانو آمدن کم شوی دی د سیوا کېدو په ځای. څنګه؟ نو ګورئ داسې چې لکه مطلب دا دی اوس یو سړي په پاکستان کې څومره تنخواه اخیسته هغه عمره د ملګري په دوبۍ کې، په سعودي عربو کې یا په امریکا په لندن کې تنخواه اخیسته هغه عمره یې اخیسته چې پاکستان پیسو کې ولې حساب کو. نن د هغه تنخواه د ده نه که ډبل نه ده نو 50% او 60% سیوا ده. ولې؟ ځکه چې روپۍ راوغورځېده نو که حکومت د لږ وخت کې را 3 کاله کې تنخواه لږه سیوا کړې ومي نو چې روپۍ راوغورځېده نه په اصل کې کمه شوې ده. او هلته طرف ته چې ډالر پاونډ ریال درهم وخته نه هغې سره د هغوی تنخواهګانې که هغوی له خپلو ملکونو نه دي سیوا کړي نو هغه سیوا شوي دي. نو ډالر ټرم کې د پاکستانیانو آمدن کم شوی دی او هغه د 1600 ډالر نه 1300 ډالر ته راغورځېدلی دی سالانه فی کس آمدني چې ورته ویلی شي. نو دا د نواز شریف دور کې 1600 ډالر اوس 1300 ډالر دی. نو هغه حساب سره بیا خامخا حالات موږ اندازه لګولی شو چې سوره به خرابي. اوس دا خبره چې
آیا د عمران خان دور کې دا دومره زیاته مهنګایي ده او که نه د دې نه مخکې هم بالکل د دې نه مخکې تېره شوې ده او 2008 نه والې 13 پورې د پیپل پارټۍ چې کوم دور و چې زرداري صدر و ګیلاني وزیر اعظم و نو په هغې کې 14% ته هم رسېدلې وه دوی هم تقریبا 12-13 ته رسولې ده نو د 14% ته چې رسېدلې وه هغه ډېره وه خو هایسټ ever inflation rate which was recorded in 1970s was 37%. 37% د ذوالفقار علي بټو په دور کې مهنګایي وه 37%. نه ډېره زیاته وه به چې په وخت په خلکو څنګه تېر شوی نه هغه ښکاره خبره ده خو هغې کې دا یو خبره د نوټ کولو ده چې هغه ګورئ د 71 جنګ تېر شوی نو د هغې د وجې نه هم کیدی شي نو دا د مهنګایۍ باره کې څه یو څو زما ماتې ګوډې خبرې وې په خپل کمنټس کې تاسو ویلی شئ که دې سره ریلیټډ څه کوېسچن او یا دې باره کې څه داسې بله څه ویډیو جوړولي تاسو ماته ویلی شئ په هغې به ویډیو جوړه کړو ډېره مننه